السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمند مسلمانانو تاسو به خیر الله دې تاسو خد او آباد ساتي. الله دې تاسو تمام شرعي ضرورتونه زمونږ او تاسو دې الله د غیب او خزانو پوره کړي. الله دې دنیا او د آخرت خوشحالي زمونږ نصیب کړي. د هرې پریشانۍ او مصیبت نه دې الله پاک مونږ او تاسو محفوظ ساتي. عزتمند مسلمانانو، زه د یو نوې وظیفه تاسو ته پیش کوم او یو نوې وظیفې سره تاسو ته حاضر یم. هغه نوې وظیفه هغه داسې ده، هم د دې وظیفې خیال، د دې وظیفې حفاظت د ستاسو په ذمه‌وارۍ باندې کوم سړی داسې نشي کولی هغه دې د دې وظیفې نه ځان هم محفوظ ساتي. هغه دې اړو دا ګوري هم بیا نه، او هغه دا ده چې کله یو هلک نوجواني او هغه د یو نکاح دپاره چاته پیغام لیږي او هغه خلک دغه پیغام منظوری نه او ډیر مشکلات پکې، نو دا هلک کله یو پسې ګرځي مالا سخواري وکړه، کله یو جادوګر پسې ځي، کله بل جادوګر پسې ځي، کله یو مولا پسې ځي، کله بل مولا پسې ځي. نو د هغې دپاره زه تاسو ته یو بهترین عمل ښیم. هغه عمل هغه د سوره آل عمران 2 آیاتونه دي، 73 نمبر 3 اویم او 4 اویم آیات دی. د دې د آیاتونو فضیلت هم دا دی چې دا آیاتونه په یو کاغذ باندې ولیکې او په مټې وتړې، او چې کوم ځای ته ته هم پیغام ولیږې د خپلې رشتې دپاره، نو هغه پیغام به الله پاک یعنی ستا قبول کړي او هغه پیغام به الله پاک یعنی هغه مخلوق په زړونو کې به الله اچي. بس دا اصول دی. نو پکار دا چې موږ او تاسو هم د دې خیال وساتو، خو د تعویض به نهایت زیات خیال ساتئ. او هغه تعویض هغه دا دی، هغه آیاتونه دا دي: قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا د سوره آل عمران 3 اویم 4 اویم آیات دی. دا آیتونه به ولیکې او په کاغذ کې به یې بند کړي، او چې کله دې هم ضرورت پوره شو نو دا آیاتونه به بیا راواخلي او وبس کړي او دا په ښي مټ باندې تړي، او دا به بې ځایه لکه واشروم ته وغیره ته دا به نه وړي. د دې به د آدابو خیال وساتي. انشاءالله العزیز ستا پیغام به الله پاک د خلکو په زړونو کې اچوي. الله دې د ټولو نوجوانانو او د نارینه او زنانو دا پیغامونه، دا خوشحالي دې الله ټولو ته نصیب کړي.